هلکه څه کې څه کومه دا خپله لور دې اوبو ته وولمه ولې بس ورولمې نو یلکه خدای ظالمت دا خو ماشومه ده په دې خو د خدای پاکه حکم نشته نو چې لور دې نو اوبو ته به یې غورځې یاره زما دوه لوریانې دي ما یې دې ځل به الله پاک راته زوی راکړي راله نو بیا لور راکړه ما بس مه کوه ظلم دی سل یې غورځې سیده ته ویلي په دې خو د خدای حکم ظالمه نشته چې ته دې سیلاب ته غورځې او په اوبو یې وړې دا خو الله پاک پیدا کړی تا خو نه ده پیدا کړې الله پاک پیدا کړی ما ته پته چې الله پاک پیدا کړې ده خو د دې پرورش په زو کم غټه بیګم او د پردي کور خزله ده نو بس سبا چې غټه شي بل له ورکون بس د عمل کې بیګم پوره مه کوه یو خبره درته کوم سوال درته کوم دا ظلم دی دا خون کې تا له خدای لور درکړې نو څه کې ته اوس اوبو ته غورځې ګوره دا چل دی چې ته اوبو ته غورځې او ته پې تنګې نو دا لور دې ماله راکړه د دې پرورش په زو کم یاره سبا به راپسې بیا کوڅې له راوړې راپسې چې لکه د خپلې لور هم والې یاره زه تا سره زما واده ده بلکې قسم به درته وخورم چې زه تا پسې لور واپس نه راوړم زه به د دې پرورش وکړم زه په خپل هم ډېر غریب سړی یم چمیار یم ټوله د خلکو سپلی ګنډم پوهېږې خو د دې پرورش به زه وکړم او دا لور دې اوبو ته مه غورځوه دا ماله راکړه سوال درته کوم چې ماله یې راکړه زه صحیح ده ځه دا وایه وګورې یو خبره ده کوم ګورې که سبا راپسې بیا راوړل نو ګورې ښه به ګورې نه ګورې خدایا زما دې په توبو توبئ ویم د جهالت قصې اوس هم په پښتنو کې شته لوڼې بدې شي هلکانې خوښ دي جینۍ چې پیدا شي نو غمونه پې کوي هلک چې پیدا شي نو ډزې پې کوي او له اوس پکې داسې پښتانه رالله چې هغه قصې کوي چې اوس لوڼه دریاب ته غورځوي یا الله ته زموږ په دې پښتنو باندې رحم وکړه لور خو رحمت دی زحمت نه دی یا الله دا لور ماته نیکعمله صالحه لویه کړي او ما له دونه وس او توفیق راکړي چې زه د دې پرورش وکړم یا الله د دې د مخې خدایه ته مال هم راکړي بچي زه به دې پرورش کوم زه چې ځو بچي یا الله بیخ د غریبۍ وباسئ یو شیشه وه او یو شیشې پکې و یا الله څومره به ښه وه یا الله ناراضه رانه مه شي یا الله خپل رحم راباندې وکړه دې سړی له ماشومه څوک ده یا ښځې لږه کښېنه کېږه ما لږه کړه دا واله دا یو ظالم انسانو دا جینۍ ده او هغه چې دی نو نیر ته یې غورځوله وایي چې دی نو زما جینۍ نه ده خوښه غرب مې داسې دی ته یا ښځې په دنیا کې ظالمان خلک هم ډېر شته که نه ظالمان خلک دا چې ولې دا جینۍ د الله پیداوښت نه دی دا الله نه ده پیدا کړې څومره ښکلې ماشومه ده ماشاءالله نو هغه وی چې دا ماشومه غټېږي دې له به زه بیا جهیز کوم دا به ودومه دې له به کالي پترې کوم او زما مخکې نه دوه جینکې دي نو بس دا جینۍ زه اوبو ته غورځومه سړی ښه دی وي خو زموږ هم دومره وس نشته چې دا بیا موږ لوی کړو خامخا دا خو به ډېر څه غواړي که نه ګوره ښځې الله چې مو تاله راکوي که نه نو دې له به یې ورکوي د دې ماشومې ګناه سره ده د دې ګناه دا ده چې دا جینۍ ده ګوره ښځې ډېره خشته ماشومه ده او زړه ورته تنګومه تا له الله اولاد نه یې درکړې موږ له خدای د اسمان نه لور راکړه هغه هسې م غورځوله نو ما پې ثواب هم وګټو ستا به هم ثواب وشي زما به هم ثواب وشي دا به لکه د خپل اولاد غوندې دې غټو او انشاءالله الله غفور رحیم دی د دې د برکته به کیدی شي په موږ الله رحم وکړي او زموږ دا نیستي او دا غریبي ختمه شي ښه دی ولې نه په چمیاکتوب کې دومره څه نشته دی خو ځان لا دې پکې خیر واچوي نو ګوره الله خو غفور رحیم دی که نه وی دنیا د چا د مخه آباده کړې ده او هغه تا نه دي اورېدلي پیغمبر علیه السلام وایي چې په کوم کور کې لور پیدا شي نو په هغې کور باندې زه رحمتونه وروم نو کیدی شي دا رحمت په موږ باندې بندي او د دې د برکته په موږ باندې الله رحمتونه راووري او زموږ دا نیستي ختم شي نو خیر دی دې ته د لور په نظر ګوره او زه به مو ته لور په نظر ګورم خوښه یې ده ولې نو ډېره مې خوښه ده په لاړ شم دوکان ته چمیارې کیسې دي خو چې راځم واپس نو دې له به ځان سره پیم راواخلم او یو پیډر به مو سره راواخلم خوښه یې ده
زه خو زه خو خامخا تا نه ګوره اکثر هر څه هېرېږي در نه ګورې ښه داسې چل وي چې دې له نوم څه کېږي نوم ورله څه څه ښایسته غوندې وي نوم ښځو له خو نومونه ورځي که نه فاطمه نوم به ولې کېږي ښایسته نوم دی که نه د دې نه پس د نن نه پس د دې نوم فاطمه شو ته بېغمه شه ښځې اوس خو به زه سهار او ماښام د دې دپاره مزدورۍ کوم او انشاءالله چې څه ګټو نو که خیر په دې بې لګو دا زمونږ اولاد دی ښځه به لاړ شي دوکان ته څوکۍ ولا راوړه چې نه راپاس بیا به جاري زه لاړم پکې ورته وښه پکې ورته وښه ناوخته شو وایم ځمه چې هغه لور له میپې او پیډر واخلمه فاطمې له دا کارونه هسې هم نه ختمېږي یا الله خیر پکې وایي فاطمه لورې کار مې کولو که نه ها څنګه یې ښه یې زما ښایسته لور ده څومره خوږه خوږه لږې که نه ټي 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 وخندله فکري شابه یې ډېره لمانې ښه شابه ټي 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 الله دې غټه که زر زر راته ښه چې منډې راته ووهې ګورې شابه او داسې خوبونه یې کړي دي ستړی شوې راسه بس زما بودی بس بس صبر وکړه ها راشه زما شهزادګي وروره یې سړي راغلی انډې خوند غونډې ما سره چې پیټر من کړله په پیمه راغلی زما فاطمه چې کور ته راغلې ده نو زه وایم چې خدایه زه به کور ته کله رسمه د چمیارې دوکان مې په ټک پک کې بند کړ او پیډر مې مې در راوړه او دا دې د غوا پې مې در پیدا کړو ته داسې چلو کړه ښه داسې چلو کړه شاب دا دې چې جاړي زما بچې دي نه و زما بچې دي نه زما بچې دي نه جام هغلته پورته چا ګل دی ګلې فاطمه ده
فاطمه ده وي فاطمه ده نو اوش به ولا پیپاتی ادا پی ولا واچوا خدای بیړي چپه کې د ګرمۍ نه وشو خولې رانه روانې یا الله خدای ته غفور رحیم خدای د دې لور د برکته په موږ باندې رحم وکړي او خدای ډېر څه راکړي چې د خپل لور پرورش په ښه طریقه سره وکړم شه پیډرو ته ډکاله شه اوس به ملشي وي یره خو ویمه ډېره خوږه جینۍ ده که نه ډېره ښایسته لورګۍ مې ده ډېره ښایسته دی پرېږدې بې خو باسه څیز نه دي ولا کوم ځای ته رسولی مړی نه کړي یاره روانه ده خو تاله چلم ده د ښځې خو دونه ته لږې تکړې مې راتې نو خدای خبر ډېره اوږده ښځه مې کړې ده نو وله بچي دا نور پرېږدم بدلا بدلا وروسته راورسېږه یا ښځې خبره وکړه دا ولکې ده هغه بانډ پاڼه مې راوړې ده هغه 1500 روپو باندې تاله ما درکړی و که نه هغه راواله الله باچا دی که چې دا بانډ هم راوخته او خلک چې د بانډ خبره دې وکړله زه یې هغه یوسه او خرڅ یې کړه 1500 روپۍ نو زه دې له پیاسو راوړه ورله او زموږ په قسمت کې دومره څه نشته دی یا ښځې ته ته ورشه الله غفور رحیم دی الله باچا دی زمونږ کور ته رڼا راغلې ده الله باچا دی که چې ته دا بانډ هم راوخته نو نیستي به هم غوڅه شي نو د دنیا پکې به دې له ځکه خیرې پرې راوړمه ته ورشه ته خو راواله که نه د خر په قسمت کې د میرا شپه نه راځي صحیح ده خو زه یې راوړم سبا خدایه خو زه ته ورشه ته به خری نو ستا په قسمت کې به نه و کېدي چې د دې په قسمت کې که خیرې وي راوړه و د بلا لور بالي پاپا کېږده دا جینۍ والا سټ والا مات نه کې د نیوو نه که نه والا خدایه پاکه خو دا والا زما فاطمه ده واله که نه واله شو مړه شي شابه زر خورا 4 5 6 7 8 9 मेरा बजुला मुबारक किशा मेरा बजुल زمن لس لکه روپۍ راوخته لس لکه روپۍ راوخته زه شکر چې موږ الله پاک رحم وکړو دا د دې د برکته ما تا ته نه وې چې دا جینۍ دا لور زموږ ډېره بختوره ده د هغې تندې رڼا کوي لورې ښځې داسې چل دی که نه چې ته دا سنباله کړه او زه به نیشنل بینک ته او دا پیسې روباسم یا الله ستا لاک شکر دی چې په موږ غریبانانو باندې دې رحم وکړو او زموږ دې 10 لکه روپۍ راوخېجولې بچې که خیري چې راځم ځان سره به مې سره 15 پکې راغېږدي یا الله شکر دی ته دې خیال ساته ملغلره ده کور ته رڼاګانې رالې د پیسو باران شو ښځې یا الله شکر دی یا الله شکر دی خدایه چې په موږ دې رحم وکړو د دې د برکته
Baba Jani, assalamualaikum. Waalaikum salam. لوري څنګه دلته څه کوې؟ زما دا ګلونه ډېر خوښ دي او زه په دې کور کې ډېره زیاته خوشحاله یم. بچي دا هر څه ستا د برکته دي، ځکه چې ته زموږ دې کور ته راغلی او ته زموږ په دې ژوند کې راغلی. زما کور د جنتونو یو نظاره ښیي. بابا جانې زه ډېره خوشحاله یم. ما چې کوم بوټي مې یاد کړی دی تاسو په دې کور کې لګولی دی. بچي دا هر څه ستا په قسمت کې و. ته زموږ کور ته یو ګل رالی او ټول زما کور دې ګل ګل کړ. فاطمې الله دې راته ژوندی لره. جانې الله دې راته جمدې لره. دا ټولې خوشحالیانې ماله تاسو راکړي دي. زما ښایسته فاطمه لور ده بچي، د هر څه ستا په قسمت کې ته چې زموږ دې کور ته رالې او ته پیدا شوې نو زما کور کې رڼاګانې راغلې. بچي مور دې څه شوه؟ بابا جانې هلته کوټه کې ده. راځه بچي راځه بچي. سکار روزگار نه کې از هغه وخت میکاپ کې لګې نه مې کار شته نه مې روزګار شي. شکر دې بس روزګار ما راشي ځان ته سینګار کړم نو. خدا راته ووایه ته مې څنګه وختي راغلی یې؟ یا مې رمزو ته په خدای باور وکړه که نه زه حیران یم. پرون مې بارګین کې 15 ګاډي اخیستې دي او 15 واړه ګاډي په یو ټک باندې خرڅ شو. نو بس بیا مې څه کول مې راشه کور ته راشه. یې سړیه داسې چې دی که نه فاطمې په قسمت کې دی. زموږ خوار نصیب دولت چېرته وه؟ ماشاءالله زما لور ډېره قسمت خوره ده او الله دې راته ژوندی لري. دا هر څه زما د لور دي. ځه بچي اویس راغلی دی ته هغه سره ګپ شپ وکړه ښه. زه لاړه شه ده میربجون ته داسې چل وکړه زه هم ستړی یم او ښه مزېداره روټۍ جوړه کړه او بس دغه ایسي کمرې تېرولو ما هلته دې وخورو. خوښه یې ده؟ زه چې ځم. ماشاءالله فاطمې سمه یخه کمرم ده او الحمدلله موږ را هر څه ډېر دي. چې فاطمې خفه کېږي خو نه ستا پلار څه کار کوي چې تا دومره مالداري یم؟ زما پلار مخکې ډېر غریب و اوس را باندې خدای رحم وکړو اوس د بارګین کار کوي. ماشاءالله ماشاءالله الله نصیب کړی ډېر ښکلې بنګله ده. امین. هسې فاطمې تاسو خو ډېر زیات مالدار یې ته چې پلار ته څه ووایې تاسو ضرور یم؟ الحمدلله ماله خدای پاک داسې مور او پلار راکړ چې زه ورته څه ووایم نو ماله راوړي. زما بچو نورې خبرې به بیا وکړې او راځئ روټۍ مې تیاره کړه روټۍ خو راځئ. امي دلته به دې روډۍ وکړه. راځئ هلته وخوره راځئ راپاسئ. واورې چمیار ته وګوره خلکو له سپلې ګنډلې لور مې ورله څه ورکړله چې ظالم بچي کورپتي شوه. خیر دا لور ته ځان سره بوځم. راځه کوم روټۍ مې تیاره کړې راځئ نه روټۍ. ولې نه وړو ته روټۍ واچوه. ورته مې خو د تا پسې سره کړه. خبره چې ځو. ولې د چاته نه وویله؟ په بلا د خلکو د دې روټۍ راځو خو بیا ومنځ یې ورله. یا ښځې نو مازغه پرې رالسله خوري خو زه ورځم چې څوک دي ته روټۍ برابر کړه او بس دوه منډه کېدله نه. زه کمرې ته ځم. ځه ځه ځه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا لکه
ته ما چېرته لیدلي او د نن نه 10 کاله وړاندې تاله ما یو امانت درکړی امانت ته راکړي لور دې یادې حق لور مې یاد تا سیند ته غورځوله او هغه درنه ما راوسته لور خو یو بل مشال دی وګوره نن هم آخري لور په مخ باندې زه نن کورپتي یم خو هغه وخت کې مشره زه پوه شوی نه یم او اوس زه پوه شم ځکه خپل لور پسې رالم که پیسې دې پکاري 10,000 روپۍ دې پکاري 20,000 روپۍ دې پکاري زه درکولی شم خو ګورې آینده زما د لور نوم وانخلې د هغې ما تربیت داسې کړی دی چې انشاءالله العزیز هغه دلته یوه ملکه ده او زما چې څومره جایداد دی بنګلې بیلن څومره چې دي زما د لور په نوم دی مخه دې واخله زه لور نشم درکولی نه مې پیسې پکار دي نه مې جایداد پکار دی صرف حق خپل لور مې نه قطعا نه تا لور ته سپک کتلي او کوم سړی چې لور ته سپک ګوري هغه به همدقسې خوارو لکه څنګه چې ته خوارو وې نفرت کړی لور دې نه وه خوښه اوبو ته دې غورځوله سوال درته کوم حق لور سره خو مې لږ میلاو که که نه هېڅ چرې نه هېڅ چرې دې مو سره نه میلاوم ځکه کوم سړي چې لور ته سپک کتلي دي لور خو د الله د طرفه رحمت دی او پیغمبر علیه السلام ویلي چې په کوم کور کې لور پیدا شي په هغې کور زه رحمتونه وروم په ما یې رحمت ورولی دی زه د پیسو دپاره هغې پرورش زه نه کومه چې ما له خدای پیسې راکړي دي دا د هغې خپل نصیب و زه هغه لور ته نشم درکولی ځکه چې هغې سره ما ډېره مینه کړې او تا ته نفرت کړی دی ای خلکه خدای ته وګورئ د لور نه نفرت مه کوئ لوړه د الله پیداوښت دی لوڼو سره مینه وساتئ الله به تاسو سره مینه وساتي ضرور